مانا كنا يا وشرقة وانا غملانا وزمنا ورقة إيدكو تاخد مسلمانا تيجي عندي براتيلي بس تكتا لا أقول بلا عندي mana kena ni siar dah asli cerku andiri wah aku kena ya khuda ya paka dia boleh kurang apa ni orang guru macam ni kisiri dia masih dari weh oh rasa aku tahu dia kulang kibang gini oh lo tu mana curi kawal jadi tahu mereka sudah postu ke kurang mayara insyaallah cisal darah pasang tak kulang kicir ke bangku ne bawa emang boleh metul ya udah cergam bani cum kan ya wajib ku andi koran ni dikana Oye, da targano kuda ke ta ku galwar ke ore gadi pulo to tarengo kam uy de pulo sera pasera wali wem cerga ta paswa inshallah biar azum pati tarabzum Allah uy فلوس راولم تجي فلوس راولي زبد ملكونو بناشم ده خدي مسلمانانو اسمي خير كبابوري خا حاجي خا بدي لختوك جوال قرناس حاجي وما مرضى بيو تاسو به نه جیکاو دواخوکا امدار تو وای کنه جی چې تاسو سره ترقی څنګه ملو شوی دا یا راستمې داري به داستان دی میرا مرضى صاحب بری داستان نه مل خبر کې خنو بیا وره اورم جی ویم داسې کارو کنه چې مال تعالی کې ناس بس اسیو اقدام دن نشو حاجي خا بس ول شروع شو حاجي بس ما ته ویل که ها ویلته چاپالا حاجي خا ما وته جیتا به داري ما وزان سره پانو شپته کسان بوزا خو چاپا ګور کله کوله کوي حاجي ما وته نه جی ما د یو ټرکین باندې لپاره یو چاکو بسته مې سیب زی اول جیری ما حاجي خا ما ته وداري شو مې هاوجي بس ماشين مې واغه شو لاله ما چې لاله مو جوار ګر غون ناشتي شپته ولا کسان وي خو خدای مې نه خطا کوي بس مال چې څنګه ماته وي ودرېږي بس دا کنه پاسې درو لکه دا حکومت دی بس مال یې اخوی مخ کې وزو پاسې اخوی مخ کې وزو پاسې حاجي مالا بس یو کمرې ته دننه شول چې دننه شو په دروازه کې ورته ودرېدم ګیر شو دا ګیر شو حاجي خا بس د ماشین لچ څنګه راغلو عمر یو ګینده مې پیوله ټول مې سپلای کړل مرضى صاحب نو ټول مړ شو و دا خدای ظالمه چې زما د ماشین په ګولې ولګي هغه بد پات کېږي ویم دا ګولې مې ته پوره پوریستې وي داسې نو مرضى صاحب کم از کم حکومت ته به دی حواله کړو نو خپل انصاف په وسره کړو یم چې حکومت ته مې حواله کولو نو زما حکومت نه دی انسان ته دومره صبر کوي که دومره صبر او سبا کو روټي کنه دا ناسوران نو بیا په دې ملک کې ګرځېدل تاشونه جواره چرسونه بنګونه مې خرصول نو دا مې خو کړل چې ملک مې ختم کړ غټ کار دوه مرضى صاحب بیا ځه او تم دې د پلار سره دوا کوه ان تاسو ټول نه کړی مرضى صاحب د ما پلارم د کرستا 200 قرباني ورکړي د ځکه برتي شوی ما کریم دې رنګ دي ها یا الله خیر کربا السوزه خبرو کا شابه جی الو جی جی پلیوټم جی او جاو خدای شته جی پلیوټم جی واسه مې سره جی او جاو ها غلو شو خاجي نه خپتا توري جامې دي ها قوري بسر دي کورس دا وي قرا قور جی ها قرا قورو او جاو تاسو غم کوي جی خدای شته قران لاچی او مرضى صاحب غالبا چا روان دی خدا شرا د ښکاری جامع توري د قره پسر اله شاب مرضى اله ما مرضى صاحب لا کوم مدان کوټ دې دوه سجی مرضى صاحب وي هو پولیس عندي خدای اشتكى كوبا من رانلاتي أسألك أنا موجود
اوس هم را روان دي د خدای مسلمانانو خدای شته کړه نه خلاص شي په ایمان کو دې پرېږدم خیر لاله ماته کړه مردان صاحب دا د خدای مسلمانان خو مې پرېږدي نه اوس هم راپسې دي خو راشه مړه د دې کنې د هغه طرفه ټوپ کومه خو زه په دې نه خلاص شوم وای خدایه پاکه دا خو لوی تاترین دي خو زه مړه د یارې منډه را بس دانګم غازیه خدایه ته پکې خیر واچې د کندې نه پوره غاټو کړې ویم راوړه خدای شته که نه خو په منډو رانه خلاص شي راوړه هم نشي خلاصېدی مردا صاحب خو څنګه در وړم خان والله چې د پوځ د وردی نه او د پولیس د دبو نه ډېر یارېږم نه در راوړم چې د حکومت لاسونه ډېر اوږده دي خان یم ستا خبره سیده ستا د قانون لاسونه اوږده دي خو د مغازي خپې هم ډېرې ګورې اوږدې دي واورې ځان یې دا بل نوم کېښوده دوه نومونه مغازي وخورا کړو ویم یې راوړه د املا سره ماتوم ولې خان بس دی که نه خیر دې پرېمې دی ګزاره را سره وکړې ګزاره سره وکړه څه ته ګورې ډس پې کوه که وایم مردان صاحب ډس پې نه کوم قانوني کار به ورسره کوم نو قانوني خو تښتېدو خیر دی نو په یو کار نه کوم هکې په دې بله لار واپس راځي هلې شابه راځئ جي وای خدای وای لاله خو مې ناست دی شکر د خدای پاکه چې د پولیسو نه دې خلاص کړم پوره د پوسټ ټرېننګ یې راباندې وکړو ورکه چې لاله نوس ورشم لاله سلام علیکم وعلیکم سلام ویم بلا و او برکت یې نو خو بس الله پاک خیر کړو بیا دې څه چلو چې په درس باندې دې وربند کړو د خدای مسلمانه کور ته بس په منډه رالم د بدن دپاره دا ورزش هم ښه شي که نه ما ته پته ده بیا دې چاته غلا ډاکه کړې ده ځکه دې په درس ورم بند کړو ګوره لالا ویم زما بېروزګارۍ پر خندا مه کوه انشاءالله یو ورځ به داسې راشي ته به ووینې زه نه مړه ته بس یو بېروزګاري بسې ستا په شان خلک مزدوري نه شي کولی بس څوک دوره پسې لالا څوک هم نو بس د نن نه پس نه لالا ما یو فیصله وکړه څه فیصله دې وکړه ښار ته روان یم ښار کې به څه کوې بس زه خواري مزدوري به کومه نو کلي کې دې داسې من شړشم کړو چې ته ورپسې ښار ته ځې ویم دوا کوه چې په تاڼه کې تاڼهدار شم یا په پیډیا کې ټیکهدار شم ویم خیر خو په انکم ټیکس کې جمعدار شم بیا دې په کسټم کې چوکیدار شم او وی والله په بالله رنګ پنګ به شم خو په ټرپه کې اولدار شم دا خو ټولې محکمې بدلې دي ویم دا معلومه چې اوږدې محکمې عدلې بدلې دي خو لالا امدن یې یومره دي پیسې به ګټم او ولوزوه پیسې به ګټم او ولوزوه دقه چل دی که نه لالا بس ته ما پر خاندې خو چې زه کله د ښار فیصله وکړم نو ته ما پسې خاندې په داسې کار دی لالا نورې خبرې خوشې دي ته زما مشر ورور یې ولې ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی مشر ورور چې کومي که نه دا د پلار پسې نو لالا بس ته د نن نه پس د کور ماتې ګوډې کوه او دا مخامخ چنچي ستا چې کومه ولاړه ده دا به زه چلوم د الله نه به زه سوال کوم چې ته زما را چینچي چلې او زما د اوبونه را پیټې کوشي بس لالا دا زمیواري دې په دې ور واچوه د نن نه پس نه ستا را چنچي زه چلوم د نن نه پس به زه ستا د کور غم خادی کوم نورې ژوندې به کوم تا نه ځان تا نه قربان تا نه لوګی شم الله دې هر چا له ستا په شان کورونه ورکړي امین لالا زه اوس روټۍ خورم وکړې زه به چې روټۍ خورم ځه څنګه چل یار یو سورلی هم نشته دی لکه راځې په ډبي رشنه غلی چرګانو چوک پیردوسو کوټه ډا دې خو راځې مخکې چنچېلې راځې وروره راځې شابکې راځې وروره اشنغلی پیردوس چرګانو چوکو لکه دې سړي ته وګوره نمبر زمونږ دی ور روان دا دی په نمبر باندې دا ولې نمبر زمونږ دی ور روان دا دی نمبر دی روان دی یاروره خبره داسې نه ده د سوالۍ خبره وکړه چې هر چا چنچې ته خېږي دې کې د نمبر څه خبره ده وروره وروره چې کار دی وروره زما خبرې ته غوږ کېږده
خبره داسې ده چې موږ دلته ټول راغلي 15 ګنټې هم تېرې کړې ماړه پې رانه تېرې ماړه 15 چا راوستي دي وروره رسول خپله خوښه چې دار چېرته راځئ نه کوې لا ما تبريرة بريرة وتمرة تنو تبريرة بس يقولوا بخا استاد دا بینم اړیکې چې چلېږي پیش ولې غلطه تا وکړله نمبر ته بدل ته څنګه ما غلطه کړې ده یار په نمبر ته کې پیش ولې هغوی نه هم غلطي وروره داسې کار دا خپله خپله وکړه چې لار ته چنجې کېږي خیر دی استاد خیر دی ښه بس ټیک ته ځه ټیک ته ځه ځه بس ټیک ته غم مه کوه ځه سړی ونیسه لکه ګورې ښه بس يقولوا بخا تاسو بچی زمانه په لاس ولېو کېسو داسې کار کوم ته شو کې زمانه دلته کې به اوس ولې راځي ښه دا لار ښه لار ده راځئ لکه اشنغرۍ فردوس چرګانو چوک وټړه اوس بیا پته ولګي ښه راځئ لکه راځئ هغه د چنچي خو ولاړه د خدای مسلمانانو مری موجه شو اوس ولې نه راځي ویم زمونږ د مشرانو هغه متل دی چې اسونه والو نو خره ګران شي او چې خره وایو نو اسونه ګران شي موږ د چا وایي چنچیله مړه خو هر وروره چېرته ځې چېرته ځم کور ته روان یم که نه چېرته ځم ښه نو هغې کې سره په الله نګهه خدای دې تباه کړه چا پسې اوازونه مه کوه د چا به ټینشن وي څوک به په مصیبت کې وي څوک به مړي غم خادی نه رواني ته به هر چا پسې اوازونه کې د خدای ظالمانو کمیږي خو نه ماتې چې ته ځې نو زه به دې په چنچۍ کې بوځم ولې ما پسې دا خپې نشته ته نږدې روان یم چې پته نه لګي چې نن د چا په مخ روت یار سره توندې مې لګي شنغرۍ راځئ که نه راځئ که نه یار وروره راځئ شنغرۍ فردوسو السلام علیکم وعلیکم السلام وروره استاد جي څنګه چل دی ښه یو خیر دی جوړې برابرې الحمدلله یاره ټول د ځینې واده یې باغوانانو کې یو اول ته ځم بس بوبه مې نه ځې نو د خدای مسلمانه چې پرون تللی وې نن به دویمه ورځ ده که نه نو تاسو نه ځې نه نه وروره باغوانان یې لاره ډېر خراب دي دلته موږ نه ځو وروره ښه دا ټول جنجالي نه ځي څه نو وروره خرچه به دې راځي نو 100 روپیه به رانه والې وروره 150 روپیه به درنه والم 150 خو ډېرې زیات دي مړه نه نه هسې به دې بوځم د خدای مسلمانه د تیلو تپوس مې کړی دی تیلو تپوس مې کړی بس 100 روپیه به درکړمه او ډېرې خبرې پرېږده بس بوځم به مې زیاده داسې خبره ده چې څوک ترې بوځي نو هغه به دې بوځي زه په 100 روپیه نه بوځم ښه وروره یو نیم 100 روپیه راکړه 120 په دلې درکړمه ځه مړه خو دغه 30 روپیه هم راکړه که نه یار ښځه بس ټیک ته ته په 120 پرې بوځم دا کښېنه اوس سبا ورځ خبرې ته غوږ کښېنه ډبې کې سره څه دي ډبۍ کې راسره مټۍ ده د خدای مسلمان هېڅ پته لګي چې ته بم پکې ني نن سبا به چا اعتبار هم نه کوې که نه یار بم پکې نشته مټۍ ده پکې ټول د ځینې واده یې زه ملته لږه چک کړمه چې کیا که که نه ته کښېنه ځه ته کښېنه ځه یا وروره شابه که نه زر کوه که نه دا وایو یوه ګنټه دې واړوله مړه شابه زر کوه ځه به هلته ناوخته یې 10 بجې دي استاد دې ته راته برېک واله ښه جي ښه بس ځای وروره ځې زمونږ ښه ډېره مننه مهرباني ښه وروره دا واله تاسو استاد جي ډېره مننه راځئ چې راځئ الله سره خیر مالکي ډېره خرابه لاره ده نو ښه وروره بس دا ډېره مننه استاد جي که ستا راځې وروره سي نو مړه نو دا لاره ډېرې خرابې دي خو زه راتلم هم نه خو ستا دا مخ راباندې ډېر ښه لګي نو ځکه رالم الله دې ډېر خوشحاله کړه استاد جي مننه دا واله پیسې 120 دا 20 روپیه واله مړه دا واره ته کوه دا ونیسه ځه ډېره مننه ځه الله دې مل شه ځه السلام علیکم چنچو والا استاد ډېر مې ولیدله خو ستا په شان د انسان مې په پیله ځل ولیدل ډېره مننه قدرمن شي قدرمن شي زه د خدای مسلمانه ښه سړی نه یم د 300 روپو خو مې نه صرف رسګولي وخوړې اوس چې کله ته ډبې د واده زلمي یو سي هلته بیا پته ولګي مړه دا ستا حق دی ولې بیا نه درکوو یار زه ټیک شو ځه السلام علیکم
السلام علیکم. بخیر مغاز جانه ګوره بیخي دې پته نه لګي. پرېږده سړیه د خدای مسلمانه ته څه پریشان عظیم شوې چې مړه چا تپوس نه کې مړه ولې نه کوم ابول دې مته کال کو ستا نمبر نه میلاوي دا پرېږده خدای مسلمانه چینچي مې ځان له اخیستې را څه ووایم چې د حلالو مزدوري ته به چنچۍ وکړي نو دغه چل دی که نه مړه خو بس دا غریب شي که نه نو هر سړی به راته په سپک نظر کوي. مړه سپک نظر ته نه کو یار ولې څه چل دی د خدای مسلمان دا ورور هغه چینچي مې را هغه چلوم هغه لږ کمزوري شوی دی ما ورته به زه به یې چلوم د نن نه پس نه اوس هغه چلوم 150 روپۍ روز الله دا کار دی بس څه دی ښه دا خبره پرېږده پکې راته لږ ازاد که زما سې خیال چې بیا دې پردې کور والې دی پردې نه ته خدای مسلمان خپل خوراک مې کړی دی خو ګرمي مې ډېره زیاته شوې ده پکې ازاد که خو دغه دال پیټي ده او چې خورو یې زه خو یې نه منم هسې به یې نه منې مړه پکې ازاد که پکې به مې ورته لګولې وو خو یو 2-3 ګنټې مخکې دومره زور تېر شو که نه چې هغه کونډې مونډې ټولې راغورځولې دي. اولو یا الله توبه یا الله توبه راشه خو تودېږي د خدای مسلمان د شپېتونه اورېدلی اوس هم د حکومت بجلي خوري په غله کونډې اچې مړه کونډۍ لکه سسته وه یاره سسته وه نو پردی خوري که نه ټول قوم بجلي خوري ظالمه تاسې اوس په اوتو بوتو لګیا یاره خو څه په ووایه کونډه پرېوتې ده دا کونډه واچوه اوس هغه غونډه غلا په ما کې مړه خو هغه جن کې بیا زه هم د ګرېوان رانیولم چې د ده په ځای د کونډه اچولې وه خو داسې ووایه وایي دا کونډه واچوه دا دې ورله موږ پیدله واچو نو یار چې ستا ملګري په سخته کې په کار را نه شي نو څه به کې زه به د کوم ځای کې په کار راځم یاره مړه خو چې کونډه ولله ور واچو که بیا به ورسره ګډه کړو خدا راپرېوته ماما یو کار ولې نه کوم زه خو وایم چې بره وبسې وخېږم بره ورخېږم بره مې کیلو سوجي او چینی اله دا خو ماما ستن ته خېږي اله ورځمه ګینې بجلي به ونیوي ماما راکوشه خدای دې بیخو یاد وباسه دا دې ولې والمه نو خدای دې بیخو باسه ستن ته بره ختمه ویم بره څه کې وی بره څه کې کونډې اچومه ویم بجلي به دې ونیوي ویم ما پولیس نشي دې ونیو بجلي به مې ونیسي